ښځې د لیور سره د خاوند نه پټ داسې غلط کارونه با کول او خاوند ترېنه خبر شو څه یې ورسره وکړل. دغه ویډیو در سره هم شریکوم. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني دې وکړئ زموږ چینل دې ور سبسکرایب کړي او خوا کې ورسره ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم. دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده د یوې ښځې چې 3 کاله یې د واده شوي او د خپل خاوند نه یې علاوه د خپل لیور سره هم د غلط کار کو. خاوند یې په خپل یو بیان کې ویلي دي زه په یو فیکټرۍ کې نوکر وم او خپله نوکري مې کوله. یو ورځ زما طبیعت ټیک نه او د فیکټرۍ نه واپس راغلم. کور ته داخل شوم نو ورور مې زما د ښځې سره ناست او ګپ یې لګولو. زه هم کمرې ته داخل شوم نو هغوی غلي شو. نو لږ وخت بعد زما ورور د کمرې نه ووتو. زه ډېر زیات پریشانه وم او زما پې شک پیدا شو. وخت تېرېدو اخر زما شک په یقین بدل شو. زه یو ورځ کار ته لاړم او لږ وخت بعد د خپلې ډیوټۍ نه کور ته واپس راغلم. نو زما د ښځې سره زما ورور په کمره کې بربند پروت او دغه غلط کار یې کوو چې زه ور دننه شوم نو دواړه مې په داسې حالات ولیدل او لیدلو نه بعد مې یوه چاړه راواخیسته او دواړه مې پې قتل کړل. څو ورځې بعد زه هم پولیسو ګرفتاره کړم. دوستانو که نن سبا وګورئ نو په معاشره کې داسې ناسور ډېر زیات شوی دی او خاوند لا هم پکار دي چې هر کله د پاره داسې ښځه په کور کې لا یوازې پرېښودل نه دي پکار او کله هم کومه ښځه چې داسې کارونه شروع کړي نو بیا ورسره دغسې کول پکار دي. دوستانو دا و د نن ورځ یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله پامان.